دلته کې الله تعالی ډایرکټ د عبادت کولو حکم وکړو او حکم دی. اوس پورې موږ ډایرکټ څه خبره نه دا اورېدلې. شاته الله تعالی درې ډلو مؤمنانو، کافرانو، منافقینو ذکر وکړو. د دې کولو نه پس اوس ټول انسانانو ته خطاب الله تعالی وکړو چې دا اول خطاب دی، اول پوره انسانیت ته شو. او دلته پته لګي چې دا قرآن ټولو انسانانو دپاره دی، قرآن ټولو دپاره دی، ټولو ته رسول پکار دی. او دلته خطاب د څه دی؟ یعنی د عبادت، د خپل رب عبادت کوي. او جن او انس دنیا راتلو ته مقصد دا دی چې دی د خپل رب عبادت وکړي. عبادت څه معنی ده؟ مطلب بندگی، غلامی، ځان ښکته کول، اطاعت کول. پر عبادت نه عبد نه دی، یعنی عبد مطلب غلامی ته، او عبادت مطلب غلامی کوي. ته غلامی د مالک په حکم منی، د مالک په حکم کېږي، غلام به هغه منی. او مالک چې دی هغه مالک دی صرف چې ډیر لوی ذات دی، مهربانه دی. او هغه چې چا لکه په چا ظلم نه کوي، هغه مینه کوي خپل بنده سره، ډیر مهربانه دی په خپل بنده. او د انسان بهتري غواړي، انسان بچکول غواړي. او غلام له هم د داسې دعوت، د داسې لکه دعوت منل پکار دي، او د داسې ذات، د داسې رب عزت کول پکار دي، اطاعت کول پکار دي. او ډیر محبت سره، خلوص سره، په خوشحالۍ دا عبادت کول پکار دي. عاجزي کول، کته کېدل، دا صرف رکوع سجده نه بلکې مکمل عاجزي کول، هر حکم د هغه منل دي. او دلته کې د عبادت سره د رب خبره بیا ولې راغله؟ ځکه چې عبد الله، الله لفظ راغی، دا ځکه رب وایي مالک ته، قائم ذات، پرورش کولو والا، ذرې نه کمال پورې رسول والا، هر قسم ضرورت پوره کولو والا، حفاظت کولو والا، خالق، مالک، رازق دی هغه چې څوک الله رب ومني، هم په دې وجه رب د عبادت لایق وګڼي بیا. او هم په دې وجه رب چې د عبادت لایق دی، یعنی الله به رب د عبادت لایق ګڼي. الله فرمایي الله ستاسو مالک دی، رب دی، ځکه د هغه عبادت کوي. او د هغه په تاسو احسانات دي، هغه نعمتونه درکړي دي، دا هر څه صرف د هغه په برکت دي. یعنی چې څوک رب د احسانات ومني کنه، نو هغه به ضرور د الله عبادت کې الله ته بخښنه کیږي. او د عبادت کولو دویم وجه چې الذي خلقکم، عبادت تاسو د غزه کوي چې هغه ذات تاسو پیدا کړی دی. خلقه غټ نعمت دی، پیدا کېدل د انسان په دنیا کې د انسان لپاره باقی ضرورتونو نه زیات دا ډیر غټ نعمت دی چې انسان ته ژوند ملو شي، نو باقی هم به هر څه ملو شي. الله تعالی انسان له وجود ورکړو چې پیدا کو، لکه چې پیدا یې کو، پیدا کول یې، نو د هغه احسان هم زیاتی. پیدا کولو والا بیا مطلب دا غي عبادت ځکه کوي چې هغه مدري غټ احسان دی. او څوک چې پیدا کول کینې دغه به احسان هم ډیر غټي. نو بیا چې دی څه هم چې بیا پیدا کړی دی هغه بیا لکه خپل چې کم څه هم هغه پیدا کړی دي، نو هغه سره محبت هم بیا ډیر کوي. نو د الله د تخلیق څومره لکه څومره ډیر دنداغي انکار څنګه کولی شي؟ هر انسان که هغه مشرک دی که کافر دی، او هغه هم الله مني چې هغه موږ پیدا کړیو، او بیا هم شرک عبادت د نورو کوي. نو تخلیق چې څوک مني نو هغه بیا عبادت ضرور کوي، شکر وکړي، اطاعت مکمل به صرف د الله کوي، او دا په ټول عمر کوي. او انسان الله د غلامین آزاد نه دی. والذین من قبلکم، حکم خلق چې د نورو کوي. نو مطلب درې چې کم خلک چې دي چې تاسو د مخکې الله تعالی فرمایي راغلیو، نو الله هغه پیدا کړیو، الله د هغه هم رب، او هغه ته هم د الله د عبادت حکم شوی دی. د الله عبادت ولې کول دي؟ لعلکم تتقون، دا چې تاسو بچ شئ. یعنی تقوا او کې تقوا د وقایا نه دی، وقایا قاف دی، یعنی بچ کېدل. او دلته دا معنی راځي څنګه بچ کېدل؟ یعنی د اور نه، د ناکامۍ نه، د بد انجام نه، جهنم نه. یعنی په تاسو کې چې تقوا راشي نو الله درکې دا ځکه درکې چې تاسو کې یره پیدا شي، نو الله په اطاعت کې جون تیرول به آسان شي. نو الله په اطاعت کې جون تیر کړي، د دې لپاره عبادت کوي. تقوا دا چې الله مرزي مطابق جون تیر شي، او الله نه فرمانه ځان بچ کړی شي. او بدو ربکم، ټول انسانیت ته حکم دی. او مؤمنانو لا بیا ډیر، مؤمنانو لا څنګه؟ یعنی کافر ته هم وو، منافق ته هم وو، خالص ایمان والا چې دی لکه مطلب خالص ایمان وروړي، مسلمانانو ته دا حکم دی. یعنی عبادت خدا سو کوي مگر نور پکې مضبوط شي، خالص شي پکې، او څه قسم احادی خو پکې رانه ولې، یعنی عقیده پکې مضبوط او صحیح ساتي. آیت نمبر 22 دی الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. الله تعالی دلته فرمایي چې هغه رب دی چې انسان پیدا کړی دی، د هغه عبادت ځکه کول دي چې هغه هر څه پیدا کړی دی، هر څه خالق دی. او دا د هغه احسانات دي چې هغه تاسو لزمکه فرش کړی ده، مطلب زمکه برابر کړه، ګرځیدل په تاسو آسان شو، زمکه له قرار ورکو، جون تیرول په دې کارونو کې آسان، لکه مطلب په دې زونو کې جون تیرول آسان شو، کارونه کول آسان شو. او زمکه ټمپریچر برابر کو، حالانکه زمکه لاندې وا ګرمه ده او دا غیر اندی لاوا ده. اسمان تاسو له چت جوړ کړو چې تاسو حفاظت وشي، او د بر نه هر سیز نه لکه تاسو بچ شي. اسماني دنیا له خایس ورکړو، هم د دې اسمان نه او نازل شوی، یعنی باران غټ نعمت په دې ذریعہ زمکه
پس مکه لکه رزق پیدا کیږي او انسان له رزق پیدا کو د انسان هر قسم ضرورت پوره کیږي په دې سره او اوبه د ژوند ذریعہ ده الله باران کوي برابر مقدار سره څونه چې انسان له ضرورت دي هر سیز اوبو سره پیدا کیږي او دلته خاص د فروټ خبره هم رااله فروټ خبره ولې شو د میوي ځکه چې فروټ چې دا په ټولو کې ډېر ښکلي شکل ښکلي خوند لري مزیداري فایده مند دي فایدې هم ډېرې زیاتې د فروټ نه بغیر هم ژوند تیریدی شي مګر دا د الله خاص نشانی ده چې الله انسان له څونه اهتمام او تنظیم کړی دی او داغه د خوشحالولو او ضرورت پوره کولو لپاره هر فروټ خوند جدا دی رنگ جدا دی سایز جدا دی دا هر ډیر ښکلی خوند کوي او دلته پته لګي چې یو قسم اوبو نه یو قسم ځمکې نه مختلف سیزونه پیدا کیږي یعنی اوبه یو د ځمکې یو د سیزونو ته مختلف پیدا کیږي هم فروټ هم سبزي هم داسې ونې وغیرہ وغیرہ نو په دې کې بیا د خوري خوند راځي هر سچري مشکل چاري په شکل کې مختلف دي او خوندونه مختلف دي د کائنات دوه نعمتونه ځمکې او اسمان فروټ باران اوبه د تفصیل سره د دې هر څه لکه ذکر کولو څه مقصد دی ولې الله تمنه لکه متدا بیانې الله تعالی څه غواړي الله غواړي چې تاسو غور وکړئ په دې باندې چې تاسو اصل رب وپېژنئ صرف د هغه عبادت وکړئ او تاسو د خپل د مینې او شفقت پته ولګي د الله او شکر اطاعت صرف د هغه وشي او څه قسم شرک سره ونشي او د انسان څه حال دی دونه نعمتونو هر څه حاصلولو نه پس په کار خدا و چې شکر کول مګر هغه نعمتونو استعمالي هر څه خپل حق ګڼي مالک شکر ته هیر شي مالک اصل مالک ته هیر شي ورکول والا ته هیر شي لږ ازمایښت دی د الله احسانات هیر شي نه د باران په کتو ته الله یادېږي نه د اسمان په کتو نه د ځمکې باندې ګرځېدو په وخت کې ته الله یادېږي نن انسان خورس کی ښه سفر کوي مګر یو الله ته بس هیر دی ځکه الله تعالی دلته انسان د یاد کړو چې ستانه هیر دی چې الله دا هر څه تعالی پیدا کړی دی فلا تجعلوا لله اندادا پس مه جوړوي الله سره څوک انداد دی دا د ند نه دی نون دال یعنی ند مطلب برابر یعنی الله سره څوک ما برابر وي هغه سره څوک برابر نشته الله چې دا دونه هر څه پیدا کړی دي نو په دې کې داغه د چا ضرورت نه لرلو نه چا محتاج او دا غر څه په یوازې کړی دي نو بیا تاسو ګوري هغه سره برابر جوړوي انسان یعنی بوتان وسره شریک کوي یا نور سيزونه انسانانو سره شریک کوي نن هم هر چاته پته ده چې الله پیدا کړی او بیا هم هغه پیرانو باباګانو پسې زی مطلب دا هر انسان یو ځان له یو بوت چې هغه ځان جوړ کړی دی دغه لذي ویله دعاګانې غواړي خپل ضرورت پوره کوي دا شرک دی کبیره ګناه ده ځکه چې دی الله سره انسان برابرۍ دی الله سره د سيزونه برابرۍ حالانکه الله خو ضرورت پوره کول ولې دغه یوازې هغه تر ضرورت نشته د کار کولو نن د شرک قسمونه دي مال سره محبت دغه د پر الله مرزي احکامات پر خودل پیرانو وغیرہ دعاګانې غوښتل یا د بوتانو عبادت کول د نفس منل الله په معاملې کې یعنی دین معاملې کې په دین معاملې کې خاندان یا د خاندان والو رسم او رواجونو ته قتل یا شرک دی مونږ چې موږ شرک نه کوو کنه نن هم دار سکیږي و انتم تعلمون حالانکه تاسو پته ده د دې خبرې تاسو باندې چې هر څه الله پیدا کړی دي او یعنی صرف الله د عبادت لایق دی انسان ته پته ده څنګه انسان ته څنګه پته چې د دې دوه خبرو چې الله فرمایي چې انسان ته خو پته ده ځکه چې الله عقل ورکړي هر انسان له په دماغ کې دا یې خدي انسان ته وایي چې الہ صرف یو دی مالک صرف یو دی الله د انسان په فطرت کې دا خبره یې خدا انسان ته پته ده بیا هم الله فرمایي تاسو شرک کوي دا الله اطاعت نه کوي په کائنات کې هر څه تپکاتو پته لګي چې دا هر څه مالک چې صرف یو الله دی آیت نمبر 23 دی الله تعالی فرمایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ الله تعالی فرمایي چې شاته آیتونو کې اصل کې ویل شوی کنه شک مکوي او که بیا هم تاسو شک نو په هغه څه چې لکه موږ په نبی صلی الله علیه وسلم نازل کړي نه قرآن په قرآن کې تاسو لږ هم څه شکی نو راوړې صدا سي بل صورت او دا چیلنج تر قیامت هر چا د پاره دی چې څوک قرآن باندې یقین نه کوي شک کوي نو الله فرمایي د خبر هغه د پاره ده مکه ولته دا ویل شو هغه به چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کلام د ځان جوړ کړی دی وایي چې دا د الله کلام دی الله ول جواب ورکړي چې ټیک ده تاسو وایي چې دا ځان نه جوړ کړی شوی دی نو تاسو هم د ځان نه جوړ کړی دی په شان حالانکه مکی ولا شاعری کې لکه په شاعری چې کوم لکه دی ډیر عرب ولا چې کوم خلک دی په شاعری کې ډیر مخ کې ډیر ماهرانو مګر هغه د دې مقابله نه کړی شو قرآن معجزه ده داسې چانو شروع وړي ودعوا شهداءکم دې کلام په شان کلام وروړي یعنی د دې لپاره خپل مددگار راغواړي سوای د الله نه هر څوک چې راغواړي نو راغواړي چې جنات کې انسانان رو بللی شي د تاسو له کچره تاسو صادقان مقابله کول غواړي نو راوړي داسي او دا کلام چې دې دا وړه خبره نه ده او دلته پته لګي چې هغه زمانه کې ابو جهل ابو سفیان داسې نور خلکو په قران کې شک نو هغه به دا منو چې دا د الله کلام دی د انسان نه مطلب دا انسان نشي کېدی صرف خبري داسې صرف خبري به داسې کولې چې موږ لکه نه منو انا سي پخلي به چې نه منو شاته هر څه منل
اور چونکې دې سره د سردارۍ یره وجه سره کوم ایمان نو سرداري به زموږ ختم شي، عزت به زموږ ختم شي او مونږ به لکه دی به خلکو ته چې مونږ ولې بیا نبی ومنو، هم په دې وجه بیا دي لکه يهوديان هم نبی صلی الله علیه وسلم نه منو. او دلته دام پته لګي چې د چا طلبي قدري خالصي په ایمان کې نو هغه به انکار نشي کولی، هغه به ضرور ایمان اوري. آیت نمبر 24 دی فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا. اوس الله تعالی فرمایي چې اوس که تاسو هر قسم مخلوقات جنات انسانان جمع کړئ نو دا چیلنج به تاسو نه کړی شي. ولن تفعلوا تاسو دا الله فرمایي تاسو داسې کولم نشئ او تاسو داسې نشئ جوړولی، یعنی نو ور سره مقابله کولی شي. څنګه چې 1600 کال تیر شول تر اوسه پورې چا دې سره مقابله نه کړ شو، چا داسې کلام رو نه کړ شو، حالانکه ډیرو کافرانو کوشش وکړ مګر هغه کامیاب نه شول، عاجز شول او نن هم څوک داسې نشي کولی. اوس که تاسو الله فرمایي داسې کلام روړې هم نشي او منلو نه غواړي یعنی نه منې نو بیا ویریږي دې ځان بچ کې دا اور نه شي خشاک دغه انسانانو کانی دي نو داسې کافرانو اور تیار کړی شوی دي. او دلته کې کافرانو چاته ویل شو څوک هم چې شک کوي یا انکار کوي یا تکذیب کوي، دلته پته لګي دا کلام چې دا د کائنات د رب کلام دی، دا معمولی کلام نه دی، د دې قدر کوي داسې کلام بل نشي کېدی. علم اغستونه مخکې خیال کوي چې زه د چا کلام وایم، که څوک نه مني دا اغیزه بیا لکه ور دی او دا بچری نه ختميږي، مسلسل به بلیږي او انسان به ژوندې وي نه به ژوندې وي نه مړ کېږي دي کې. او دا کاڼي به د ګندګي یعنی بعض علما وایي چې دې کې به دا غي بوتان هم وي چې دی لکه هغه ته ګوري نو ډېر تکلیف او افسوس وکړي. آیت نمبر 26 دی وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. الله تعالی فرمایي اے نبی صلی الله علیه وسلم خوشخبری ورکړي، چاله خوشخبری ورکړي چې ایمان وروړو صالح عمل ونیک عمل وکړو، ایمان وروړو په الله په فرشتو په کتابونو په جنت جهنم د قیامت پر ورځ په تقدیر باندې د دې ایمان مضبوط او ځکه نیک عمل بیا وکړو نو دې له څه بدله ده داسې باغونه چې د هغه لاندې نهرونه بهيږي، هغه داسې نهرونه دي باغونه دي نعمتونه دي چې دی ورته پکتو خوشاليږي. او کلمہ رزقو کله چې بدیل رزق ورکړي کیږي نو دی به چې داسې میوه خمږه مخکې خورلې دي مخکې کله خورلې دي د دې یو معنا دا یعنی په دنیا کې یعنی په دنیا کې هم لکه دا خورلې ده مثلا انار دی سیب وغیرہ په دنیا کې دی خورل. الله تعالی فرمایي چې جنت کې به د دنیا په شان فروټ نه وي، دنیا په شان بخکار لکه ښکاری مګر یې بنا او یو شان بل وی هغه ته لکه ملاويږي د دې څه وجره ځکه چې د انسان څنګه طبيعت خوخي نو څنګه چې دنیا کې خړل مطلب عادت ور سره نو ځکه التمداسي ورکړي کیږي او من قبل دلته کې معنا اول د دنیا بل جنت ته یعنی په جنت کې چې کله دې رسې کې سمور کړی شنو دی بوي چې داسې همغله مخکې راکړی شوی هم داسې شکل او صورت داغي یعنی میوه وغیرہ ولهم فيها ازواج مطهره او دې په بده کې پاکي جوړې وي یعنی دلته یو مراد مطلب چې نیک بیبیان دي چې ظاهر هم دغه هر قسم ګندګي نه پاکي وي او انساني کمزوري والا څه خبره به پکې نه دویم پاکي مطلب چې د هغه زرون نه به پاکي څه قسم حسد بغض داسې زونه پکې نه مطلب دلته دا دی چې هلته به جوړې هم د یو بل لپاره مخلصي پاکي خپل کردار والی او دا جوړې باندې زړیږي ادیبه نیو بل تنګي یعنی مطلب زرونه مې تنګيږي پکې یو بل ته او همیشه به یو بسر خوشاله وي او ازواج نه مطلب چې لکه داسې جوړې بوي چې یو بل سوچ مطابق بوي یعنی یو بل ته ډېر مخلص وي یو بل ته بس قسم تکلیف هم نه ورکي هلته به دوستان هم داسې پاک او مخلص وي. هم فيها خالدون ټول غټه خبردارا چې دی به همیشه په هغه باغونو کې اوسېږي او چرې به نو باسل کېږي او د هغه نعمتونو به هم همیشه د پاره نه چرې به نه ختميږي.